بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن چې زموږ درس د فولډر په اړه دی، د فولډر ټریکس په اړه، د فولډر جوړول، د فولډر نوم بدلول، د فولډر نوم ختمول چې څنګه نوم ته ختمولی شو، همدارنګه د فولډر آیکن بدلول او د فولډر آیکن ختمول. نو دغه طریقو باندې موږ نن کار کوو چې د فولډر په اړه موضوع سټارټ کړم. لومړی طریقه خو دا ده چې رایټ کلیک به وکړو، نیو ته به راشو، دې ځای نه فولډر به جوړ کړو. فولډر جوړ شو. خو دا یو ساده او اسانه طریقه ده. زه غواړم د شارټکټ له لارې فولډر جوړ کړم. شارټکټ یې کنټرول شفټ ان دی. کله چې کیبورډ اوپن کړو، د فولډر جوړولو شارټکټ کنټرول شفټ ان. کله چې دا درې بټنې پریس کړو، فولډر جوړېږي. بیا یې د رینیم خبره ده. رینیم یې په درې طریقو سره موږ کولی شو. رائٹ کلک کوو فولډر باندې او راځو رینیم ته. نوم ورته کېږدو، مثال انټر ته نوم واخلو. دویمه طریقه دا ده چې په همدې نوم باندې ډبل کلیک وکړو. نوم باندې چې کله ډبل کلیک وکړو، کولی شو مثال چې ورته ولیکو جان. بله طریقه یې د شارټکټ ده. شارټکټ طریقه کله چې دا فولډر سلیکټ کړو او F2 بټن پریس کړو، کیبورډ نه F2 نوم ورته لیکلی شو، مثال نور. اوس راځو غواړو دې نه دا نوم ختم کړو. دا کوم نوم چې دی دا به ختم. تاسو به اول رینیم کړئ. کله مو چې رینیم کړ، دا پوینټر به راوړئ ټکس باندې رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې رایټ کلیک وکړ، انسرټ یونیکوډ کنټرول کرکټر ته به راشو، دې ځای نه به 0 باندې کلیک وکړو، دا به انټر نوم ته دی ختم. اوس غواړو دې ته آیکن چینج کړو. نو په دې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز نه بعد کسټمایز ته، کسټمایز نه بعد چینج آیکن. دې نه بعد چې هر یو آیکن مو خوښ کولی شي هغه ورته سیټ کړو. مثلا فرض کوئ چې دا آیکن ورته سیټ کوم، اوکې کړه، اپلای. هماغه آیکن سیټ شو. خو که ووایو چې نه، آیکن ورته بیخي ختمو ته دی، کوم آیکن چې د فولډر ته راغی دا ختمو، نو رابو شو ته آیکن ته او دغه یو وایټ ایریا به سلیکټ کړو، اوکې وکړو، اپلای وکړو. اوس دلته فولډر شته، صحیح شو. فولډر دلته شته. ګوره چې پوینټر ونشو کېږي، که پوینټر لرې کړو نشو کېږي. نو کولی شو چې د دې طریقې سره موږ فولډر نه آیکن ختم، صحیح شو. نو دې طریقه شو، کولی شو دې کې موږ خپله ډیټا واچوو، بیا آینده کې وګورو. نو دا د فولډر جوړولو طریقه شو.